سلام علیکم ورحمت الله. د ګاډي بانټ کولویدو دپاره دوه لوکونه وي. دا لوک نمبر 1 دی. وګورو د دې ور مې لوګو لګېدلی دی. دغه بټن چې کله ته راکاږي نو یو ټاک اواز وشي اور د ګاډي بانټ کولاو شي. خو دا ګاډي کوم بانټ دی دا ته وي چتولی نه شي. دې دپاره یو سیفټي لاک بل لګېدلی دی. صحیح شو. که چیرې دا سیفټي لاک نه وي او تا ګاډی روان کو نو 20-30 سپیډ کې تا مې کوم دی بانټ راکولویدی شي او تا ولا د کوم فرنٹ وینډ سکرین دی دا ویی شي او دا متوی شي. صحیح دی. دغه دویم چې کوم سیفټي لاک دی دی چې کوم طاقت دی دا تقریبا 80 سپیډ پرې دی. چې تا ګاډی 80 سپیډ ته ورسي نو هغه د بعد تا مې دا بانټ کولویدلی شي. راشو تاسو ته د سیفټي لاک وښیم. داسې کې که تاسو سترګې وغړو دا یو بټن دی چې دا تاسو کله پاسه طرف ته پوش کو نو دا بانټ تاسو الې کولولی شو. هغه د بعد د بانټ ته خپل سټیک سره هولډ کولی شي. صحیح شو. دغه سیفټي لاک به تاسو خاص خیال ساتو. صحیح دی. کله چې تاسو د ګاډي بانټ بندو نو که چیرې تاسو سره جاپانی ګاډی دی هغه ولا چې کوم دا بانټ وي هغه لږ تکړه وي دا به ته کېږدی هغه د بعد پاسه نه داسې زور ورکړي نو بیا باندېږي. ځنه ګاډي دي لکه دغه ګاډی دی دې بانټ به یې که تا زور وکړو نو تا ته کیدای شي محسوس شي چې یاره د دې بانټ کې لږ غوندې ډینټ جوړ شو. صحیح شو. نو دې دپاره تاسو دا کوی شو تقریبا داسې فوټ فاصلې نه لږ کم هغه نه که دا ته راپرېږدئ نو دا به پراپرلی باند شي. صحیح شو. دا چې کله باند شي نو تاسو دا سایډونه چک کوی شو چې او دا پراپرلی صحیح طریقې سره باند شو که نه شولو. صحیح دی. ځنه ګاډي چې کوم دی کوکپیټ کې بیا تا ته ډیشبورډ کې تا ته کتلی شي چې دا ګاډي بانټ کولاو دی. صحیح شو. نو ګاډي بانټ خاص خیال ساتو دینه غټې غټې حادثې کیدای شي. مننه. آباد اوسو.